تښتېدلي خاین مشران د ملت په زړه ژور زخم. په هغه زمانه کې چې د افغانستان ولس د فقر، جبري کډوالۍ، زلزلو او اقتصادي ټولنیزو ستونزو لاندې ساه باسي، د هغو کسانو غږ له لرې اورېدل کېږي چې یوه ورځ د قدرت په تخت ناست وو او اوس د لویدیځ په سیوري کې د آرام ژوند له نعمته خوند اخلي او بې ځایه خبرې کوي. تښتېدونکي خاین مشران د دې پر ځای چې لږ تر لږه د خپلو نه جبرانېدونکو جنایتونو او اختلاس شویو شتمنیو په وړاندې ځان مسؤله وبولي، لا هم په حیرانوونکې بې شرمۍ سره پر رسنیو او ټولنیزو شبکو د ولس د مشرتابه او خواخوږۍ دعوه کوي. که په رښتیا یې هم لږ اندازه شرافت پاتې وی، بس کافي وه چې یوازې 10 سلنه د هغو میلیونونو ډالرو له غلا شویو شتمنیو څخه پر لوږې، بېځایه شوو او زیانمنو افغانانو مصرف کړي وای. آیا ملت به نن دومره دردېدلی او یوازې پاتې وای؟ د حیرانتیا ځای دی هغه کسان چې په خپل هیواد کې زرګونه بېوزله او بېپناه وګړي پرېښي، سترګې د ملت پر دردونو پټوي او د همدې خلکو له وینو راټولې شوي پیسې په بهرنیو هیوادونو کې په څو میلیونونو ماڼیو کې پر عیش او عشرت لګولي دي. که رښتیا هم د ولس د خواخوږۍ دعوه لري، نو پر ځای د دې چې له لرې شعارونه ورکړي، لږ تر لږه یوه برخه د خپلو بادراوړو شتمنیو څخه په هیواد کې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول پانګونه وکړي. هر وخت چې کوم خدمت وکړ، بیا دې د مشرتابه د لیاقت دعوه وکړي، ځکه د افغانستان خلک د هغو کسانو په لټه کې دي چې ورته کار وکړي، نه دا چې تش شعارونه ورکړي. هغوی چې په فیسبوکونو او رسنیو کې په ړندو سترګو د دغو تښتېدلو څېرو ملاتړ کوي او د قوم او ژبې خبرې کوي، هماغه سادهګان دي چې ځانونه یې په وړیا ډول د بې ارزښته سیاسي لوبو په واک کې ورکړي دي. په داسې حال کې چې هماغه خاین مشران خپله ډوډۍ د همدې شور او غوغا له لارې په لویدیځ کې برابروي. راځئ یو ځای فکر وکړو، له هغې ورځې چې جمهوریت نظام سقوط کړی تر نن ورځې پورې آیا له دغو تښتېدلو څخه یوه هم د ولس کوم درد ته دوا ورکړې؟ آیا په زلزلو، جبري مهاجرتونو، فقر او ناروغیو کې د هغو حرامو ډالرو کوم څاڅکی مرسته ولس ته رسېدلې؟ هېڅکله نه. او په پای کې باید وویل شي هغه کسان چې په ړندو سترګو د دغو مات شوو او تښتېدونکو څېرو پیروي کوي، نه یوازې خپل ځانونه غولوي، بلکې د ولس پر زخمونو مالګې شیندي. نه یوازې د ملت نوم ایښودل پر دوی ظلم دی، بلکې د انسان کلمه هم پرې ضایع ده که چیرې په دې ټولو حقیقتونو سترګې پټې کړي. مننه چې تر پایه راسره وئ.